زه نن د بلوچستان چې کومه پښتانه ورونه دي ایګه پر دا ویډیو کوم چې په بلوچستان چې موږ پښتنو ته په کوایټي چې په نورو علاقو چې کومه د ټي ټي پی دهشتګردو مسله ور جوړه ده زه اول دغو خپل ورونو پښتنو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا پښتانه ټول کلک تر سره ولاړ دي پښتانه ټول د یو پښتون بابا اولاد ده یو وجود ده یو جسم ده یوه یې زندگی ده یو یې مستقبل ده یو یې ثقافت ده یو یې روایت ده هر څه یې یو دي زه پښتون ته وایم چې کوم پښتانه په بلوچستان چې دي چې دا ټي ټي پی دهشتګرد دې پسې به توپک ورباسي ځکه چې ده سره توپک ته پښتانه شهیدان کوي نو توپک مقابله به په توپک سره کوي او که توپک ته نه په سر واخیسته او یې د توپک مقابله دې په توپک نه وکړه بیا به لاس مږې خو وخت به تېري دا نه په دې باندې کېږي چې ته خاموش سې په خاموشي چې نه سې بچ کېدای نه په دې کېږي چې ته ورته تسلیم سې که ورته تسلیم سې بچ کېدای نه سې او نه په دې کېږي چې ته بیا چې حکومت په ما حفاظت کوي حکومت ته حفاظت نه کوي نه سې بچ کېدای په دغه توپک په بچ کېږي حکومت ته ځکه نشي بچ کولی چې حکومت په خپله چې کومه ده دا ګیم کوي دا ګیم یې حکومت ته نو حکومت په تا څرنګې بچ کوي چې خاموش سې نه سې بچ کېدلی چې چېرته پښتون خاموش سلی ده چېرته پښتون تسلیم سلی ده بیا یې پوښتنه له شمالي وزیرستان نه وکړه له جنوبي وزیرستان یې وکړه له خیبر پښتونخوا نورو پښتنو نه یې وکړه چې چېرته پښتون توپک پسې راخیستی ده لکه لکي مروت آنن بچ ته نو زه بلوچستان پښتنو ته وایم چې که ته خپل ځان بچ کوې خپل عزت بچ کوې خپل مال و دولت کاروبار روزګار بچ کوې له دغو دهشتګردو له دغه کرایې قاتلانو فسادیانو نه توپک په پسې راخلی به بچ ځان به دې بچي عزت به دې بچي و مال و دولت کاروبار روزګار به دې بچي دې نه بغیر بل علاج نشته که تا دا خیالي چې ایم این اے ایم پی اے سینیټر منیسټر به تا بچ کوي دا ته هسې خوب وینې دا د حکومت ایجنټانه دلالان دي که ته وایې چې ما به خان ملک ملا ګټي دا ته خوب وینې دا د حکومت دلالان ایجنټان دي وچ په غریب عوام مرچګېږي یو موټه یو قوت یو اواز به جوړېږي دا توپک په پسې راخلی په دغه به ځان بچ کړه عزت به بچ کړه مال و دولت کاروبار او روزګار به بچ کړه او که دا توپک ته نه راواخیسته ځان نسې بچ کولی عزت نسې بچ کولی مال و دولت روزګار و کاروبار نسې بچ کولی او دې چې به سستی نه کوې دې چې به غفلت نه کوې دې چې به مصلحت نه کوې ډارېږې به نه صرف الله نه به ډارېږې مرګ زندګي الله په لاس چې ده دغه توپک په سر باندې به ته شهید کېږې 100 200 500 زر کسان د شهیدان سي که نه چې تر برګېنت بدي یا دشمني چې په لکو پښتانه ختم سلل بیا دې په دغه کومه خاوره د خپلو بچو په سر دی بیا ته شهید سې که نه خو مخته خو به د بچو ته مخته نسلو ته خو به د خیر وي که نه خو که دا توپک ته نه راواخیسته بیا به ډېر ارمان وکړي ډېر افسوس به وکړي موږ کلک تر سره ولاړ یو لکي مروت مې زنده مثال درکړ چې لکي مروت یې دغه توپک په سر بچ نه حکومت بچ کړی ده
نه د حکومت چې کوم ایجنټانه دلالان دي دا ایم پی ای ایم این ای سینیټر منیسټر نه دغه بچ کړی ده نه خان ملک ملا بچ کړی ده حکومت تماشا کوي ځکه چې دا گیم حکومت ته خان ملک ملا حکومت ایجنټان دي تماشا کوي خاموش دي او ایم این ای ایم پی ای سینیټر او منیسټر دي چې کوم دي دا حکومت ایجنټانه دلالان دي دا به تماشا کوي خواږه خواږه تقریران به درته وکړي خوږې خوږې خبرې به درته وکړي خپل سیاست پاره خو چیرې به د خیر توقع نه ورنه ساتي او نه به چېرته تر سره ودرېږي دا به په حکومت سایډ باندې ولاړي دا به ټي ټي پي په سایډ باندې درته ولاړي دا یې دغه ګیم ایسه دي نو اوس به دغه ټوپک په زور بچ کېږي دا ټوپک په پسې راغلی دغه ټي ټي پي دهشتګردو پسې بیا به دې ځان بچي یا عزت په دې بچي یا مال و دولت کاروبار روزګار به دې بچي همغه لکه مروت قوم په سر باندې کلک تر سره ولاړ ده ټول خیبر پښتونخوا هغه پښتانه به کلک تر سره درېږي چې یوه ذره غیرت لري چې بې غیرته پښتانه وي هغه به حکومت سره ولاړ یا ټي ټي پي سره به ولاړي دلته موږ خیبر پښتونخوا چې داسې پښتانه شته چې هغه څوک وایي دا د حکومت کار ده څوک څه وایي یا څوک څه وایي یا څوک وایي دا د حکومت جنګ ده دا هغه خلک دي چې دا دغه ګیم چې ایسه ده دا دغه ګیم ایسه دي دا ټي ټي پي سره کلک ولاړ دي دا حکومت سره کلک ولاړ دي دا ټول د اغیارو ایجنټانه دلالان دي چې کوم غیرتي پښتون ده هغه په میدان باندې ولاړ ده مقابله کوي چې کوم بې غیرته پښتون ده هغه قسم قسم خبرې کوي قسم قسم هیلې بهانې کوي قسم قسم دلایل پیش کوي چې دا د حکومت جنګ ده ټي ټي پي حکومت جنګ ده دا چیرې د ټي ټي پي حکومت جنګ نه ده دا د ټي ټي پي جنګ ده عوامو سره او دا ثابته ده دا خبره حکومت سره جنګ نه ده حکومت سره دا گیم د ټي ټي پي حکومت سره ګډ دي دا گیم کوي او مقابله یې عوامو سره ده نو اوس په سرچکسو نر په نره میدان ته روزو ټوپک سره او مقابله ورسره وکړو چې ځان مو بچ سي عزت مو بچ سي مال و دولت کاروبار او روزګار مو بچ سي ډېره مننه